د فلم شروعات د انډونیشیا یو کوټي کلینه کیږي او وخت 1943 په دغه وخت کې انډونیشیا کې درې قسمه خلک اوسېږي یو انډونیشن، جاپانیز او ډچ خلک وي. جاپانیانو په نور خلکو باندې ډېر زیات ظلم کول ځکه خو دي ډچ او انډونیشن جاپانیانو سره به مینه نه کوله. په دغه ملک کې جاپانیانو ډېر زیات ظلم شروع کړی وي او هر طرف ته تباهي او قتل عام یې کړی وي. بیا موږ یو کوټي کلی کې جاپانیان ګورو چې هغه انډونیشن او ډچ خلک یې اغوا کړي وي او ځان سره بندین کړي وي. دلته کې یو جنۍ راځي چې د هغې نوم ایوانیا وي او هغه ډچ وي او په دغه کور کې ننوځي او دا ټول خلک هلته نه خوشي کوي او ازادۍ یې. خو بدقسمتۍ سره په آخر کې دغه ښځه په خپله جاپانیانو په لاس باندې ورشي او په آخر کې یو افیسر ته یې راولي. ایوانا دغه ملګری وي او دا سوچ کوي چې دا سړی به زما مدد وکړي او ما به دلته نه پرېږدي. دا کس غواړي چې دا جنۍ مړه کړي. دلته کې انډونیشن کس راځي او دې جنۍ مدد کوي. د شاته نه په یو غټې خښتې سره په دې سړي باندې په سر حمله وکړي او دا زخمي کړي او دا جنۍ هلته کې ځان سره بوځي. دغه هلک هم د ایوانا یو ملګری وي او د جاپانیانو په قید کې بندي وي. دا دواړه هلته نه تښتېدو والا وي خو په دغه دوران کې دا سړی یو دم پاڅېږي او تومانچه راوالي او په دې باندې یو ډز هم وکړي او بیا دلته نه سین کټ کېږي او موږ ته 1993 ځای ښیي. په یو بس کې امبر نومي یو جنۍ او له هغې ورکوټې رول ګورو او موږ ته پته لګېږي چې د دې مور او پلار یو اکسیډنټ کې مرګ شوی وي او دغه اکسیډنټ په وجه باندې د یو جنۍ سترګو نظر هم له غونډې کې تللی وي او هر یو شی ته دندون ښکاري ځکه خو دا ماشوم هر وخت خپلې خور سره وي او غواړي چې دې مدد وکړي او دا ګایډ کړي. بیا دا خپل منظر ته ورسېږي او دا یو کور بهر ولاړ وي دا د دې ملګري یو کور وي. موږ ته پته لګېږي چې دا هغه کور و چې څو سوه کاله مخکې دغه جاپانیانو خلکو دلته کې د هغه خلکه بندیان کړي وي. اگر زه دواړه مېلمانه خپل کور دننه راولي او نیا او نیکه سره ملاوي هغې هم ډېر زیات خوشحاله شي چې دوی سره ملاوي شي. لږ ساعت پس لیمر روډ یو بوډا سړي سره لوبې کوي او له هغې ډیسک یو زوړ کور ته لاړه شي او لږ ساعت پس دوی چې کله هلته کې لاړ شي او هغه راخلي دوی دلته کې وګوري چې دا کور ډېر زیات زوړ دی او ګنده هم دی. ایمر هم دلته کې روانه وي خو د دې خواخوی شي او دا لاندې یو تخانې ته ورلاړه شي. لیمر روډ او بل کس چې کله راشي چې دوی مدد کوي دوی د دلته کې ساجیبه غوندې کې هم ملاوي شي. دوی دلته کې صندوق هم را پیدا کړي خپل کور ته یې راوړي او دلته کې یو بوت هم پروت وي چې د هغې سر نه وي. بعض چې کله دوی کله وکړي نو دوی دننه هلته کې یو ډیري هم را پیدا شي او دغه ډیري له ایوانه وي او له هغې تصویر هم پکې وي کوم چې موږ د فلم په شروعات کې کتلی وه او په ډیري کې لیکلي وي چې د ایوانه مور او پلار په اکسیډنټ کې مړه شوي دي. دا کور هم د ایوانه دی او دا ډیري هم د ایوانه ده. دغه ډیسک چې کله په ټیپ کې ولګي نو دا ډېرې ښایسته ګاڼه وي او دا ټول خلک راپاسي او هغې سره ګډېږي. د ډانس دوران کې اچانک د دغه کور بجلي لاړه شي او دوی سره بل څه نه وي نو دوی لاړ شي چې وغواړي چې وده شي او په کور کې ډېرې زیاته شمعې هم ولګوي. خو موږ دلته کې یو شی نوټس کړو چې د نیمې شپې د دې دغه کور دروازه هم کلاوه شي. په دغه کور کې سړی وي چې هغه غواړي چې کور بهر ته لاړ شي او چک کړي چې آخر څه کیسه ده خو کله چې دا بهر ته راشي دلته کې څوک هم نه وي. نیمه شپه وي دا ټول خلک خپل بیټونو کې وده وي چې دلته کې وده شي خو په هر یو کمره کې دوی ټیلیسکوپ لګولی وي که څوک غواړي چې یو بل سره خبرې ښه په ارام وکړي. ایمر په کمره کې په ریډیو ټیلیکام کې دا له چا اواز واوري او داسې معلومیږي چې څوک وي او چې ایمر ته وي بهر ته راشه. ایمر هم بیا بهر لاړ شي او داسې محسوس کوي چې اوس د دې نظر واپس راغلی دی او دا کله هم ړنده نه وه او داسې محسوس کوي چې دوی مخامخ چا یو فلم لګولی و. دا هغه وخت ګوري کم وخت چې ایوان راغلی وي او خپل ملګري په دغه کور کې بچ کوي او هغه هم اوس نه څو کاله مخکې او په دغه سین کې موږ ګورو چې کله هغه جاپانیز افیسر په دې باندې ډز کړی و نو دغه ګولۍ باندې ایوان نه بلکې له هغې ملګری زخمي شوی و او دغه کس زندګي بچ کولو لپاره خپل ملګری دغه کور دننه راوړی وي او په دغه کور کې چې موجوده څومره انډونیشن وي او هغې ته وایي چې ما مدد وکړئ خو دا خلک د دې مدد نه کوي. دغه جنۍ دا ټوله کیسه په خپلو باندې ګوري خو اچانکه د دې روډ شاته نه راشي او دا د لاسه ونیسي. دا د دغه خوب نه راپاڅېږي او دې ته پته ولګېږي چې آخر ما څه وشي خو دا یو ځل بیا خپلې کمرې ته لاړ شي او هلته کې بیډ کې وده شي. دا د یو وی هم خو نیمه شپه یو ځل بیا دغه ټولې دروازې کلاوي شي او هغه میوزیک هم خپله چالو شي. اوس د دغه میوزیک اواز د ایګر نیا اوري او هغه راپاڅېږي او دغه میوزیک بندولو لپاره بهر ته لاړ شي خو کله دا بهر راشي دا هلته کې هغه بوت وګوري چې کوم بوت سرچینې وي. دا هغه بوت و کوم چې وختي موږ کتلی و چې په هغه زوړ کور کې و. دا ښځه ډېرې زیاته ویرېږي او خپل ځان بچ کوي او هلته کې یو باتروم ته پټېږي
چهار څوک وی هغه دینه پیله رسیدلی وی هغه د لمرینه ونسی او غواړي چې د هغه ځمړه کی چې هر څوک وی خدای ډېر ځات خوفناک وي او د لاسونو هم ډېر بدرنګ وي او د دې سر د جسم نه جدا کی او دغه شان دي نیا هم دلته کې مړ شي نو د دې اختر ورځ یو د ټول خلک وختي پاسې دی دی الدګي هغه بوتو ګوري چا په کورسي باندې کې نه ولې وي او دوی د فکر کوي چې شاید دا څوک دي چې موږ سره مزاق کړی وي ځکه خو د ابو د کور نه راوړی وي او په دغه خبره باندې بالکل هم غوږ ونه غړي خلکو ته موږ امر ګورو چې هغه د دې سړي نکته راشي او بیگانه کې څه وته وي چې هغه سره څه شوي دي دا دې په خبرو یقین نه کوي او هغه نه پس د ټول خلک یو ځای کې نیول د کې نشته کوي خو دې نه پیلا دلته کې دی یو تصویر ځان نو کاږي دلته کې دې میسج کې چې زموږ نه نشته د ټول خلک راپاسي کې او هغه بس ګرځيږي په دغه دوران کې امر هم یو باتروم ته لاړ شي امر د سخکاري هم نو خو بیا هم د داسې محسوس کی چې دې نه نه چا سر کټ کړی دی او هغه مړه پته ده هغه جنریټر ځته ویری یو پتی د چغه ناری کې د دې چغه چکر د نور خلکو وی هغه ټول راشي او د ډیر زیات خفه شي چې څه نظر وګوري چې دا کار اخر سو کول شي دغه لپاره دی پولیس راولي پولیس ولا شي هم کله راشي او دغه باډي د سیالات وګوري هغه هم ډیر زیات حیران شي او دغه ډیر زیات باقي وکي پته غلاش مې ډیر زیات میګین او مشان هم وی دغه سړی بهر تلر چې خپل ګاډي کې کینی او واپس او نور فورس ته وی چې راشي پولیس هم غواړي چې د لار شي خو دلته ډیر زیات تیز باران او په دې باندې بشپا او دلته کې تیریږي او دغه شان دی په دې باندې مشپا راشي د دې مشپې یو ځل بیا دلته کې میوزیک سو غږوي چې ګراني میوزیک ته نږدې راشي دا یو ځل بیا هغه سینز ته لاړ شي او د ایوانا کہانی یو ځل بیا شروع شي ایوانا چې کوم انډونیشن خلکو ته پاره راغلي وي چې هغه مدد کوي هم دغه خلک راپاسيږي او دا له لاسونو خپونه ونیسي او د خلک نه جدا کوي د جنې وختو چې د خلکو مدد کوي خدا الټا راپاسي او د جنې باندې تشدد کوي او دا وخی کومه کیسه چې سره روانه وي دا اوس په دغه کور کې امبر او نور خلکو ته هم ښکاریږي درناک اوازونه او د خلکو وال هر څه د خلکو په دې کور کې ګوري او په دیوال باندې سوري په کوم کې چې دغه ټوله کیسه روانه وي او کوم خلکو چې دغه جنې وهله به دي جاپاني فوجن ته وی چې راشي دا ته په حواله کې دا فوجن هم راځي او هغه ډېر زیات په غوسه کې وي او ایوان رانیسي او هغه باندې تشدد کوي او دا ډېر زیات ورانه وخی دلته کې دغه جاپاني خزانه نور خلکو ته وی چې یاد ساتي زبر بیا راځم او تاسو ټول نه به دغه بدلی اخلم او هر انډونیشن او ډېر خلک چې وی دي نه به ټول نه خپل بدلا اخلم دا خبر چې جاپاني فوجي وری هغه غوسه شي او د لاسونو تروار اوچت کی او په دغه جنې باندې حمله وکي او دینه سر کټکی په دغه کور کې موجوده امبر او نور خلک د ټوله کې سوګول ډیر ځات ویریږي او به د جاپاني فوجي لار شي هغه سر راوالي او په یو کور کې لاندې ولړکی غوته دیوان هغه بای فرند دی چې سموشتای او په ستر کې معنی خواږي چې کوم نږدې کوي هغه ته وروړي او د ایوان جسم پټولو لپاره د لږه ډیجه ته خطر راولي او په معنی ومږي چې خلک د سیمې محسوس کی چې دا یو بوت دی او د دې یو کمیس ورواچي او هغه نه پس سالتنی او خټ کو تک راولي او بهر تزي او هغه جاپانیانو سره مقابله کوي خدای سره ډیجه زخمی وي او هغه د سره خاص مقابله ونه کی او دغه جاپانیان دا کس هم مړ کی دغه دوران کې د ټول خلکو وګوري چې دغه بلا راشي او یو سړی د سره ونیسي او لاغي جسم د سر نه جدا کی او هغه کس هم مړ کی او دغه شاندې څنګه چې هغه د دې نیا هم مړ کړی وي دا ټول خلک د عزت ویریږي او بهر د منډي کې دغه پولیس بغاړي کې ځان پټ کی دا خلک نه تختی خو دغه گاډي سٹارټ کیږي نه ایوان غواړي چې دغه ټول خلک دلته کې ختم کړي ګاډي په ریډیو کې دی ایوان आवाज هم اوري او بهر ته دی وګ چې ایوان راشي او هغه خپل لاس په دغه ګاډي باندې راکاږي دا ټول خلک د عزت ویریږي او یو بیا ایوان راځي او کس رانیسي او دا نمبر د دې د یو ترور وی او هغه شانتي مړ کې څنګه چې دی نور خلک مړ او دا غینه هم جسم نه سر جدا کی ولاندې لړکی دا ټول خلک اوس خپل مرګ ډېر نزینه ګوري او ډېر زیات چغې او سوري وخی خو دې اوس غواړي چې دغه جنگ سره مقابله وکي او دې خلکو سره لاړ شي ډیر پاسي یو ځای فیصله کوي چې موږ به دغه جنې وسوځو او الته کې به دې د حادثه ختم شي او به هم لاړ شي دا ټول خلک او پولیس یو ځای کېږي او دغه جسم راوړي او پاغې د تبرګې نسی او دغه بوت ماتوي او هغه نه پس د بوت راخلي او په کوی کې لاندې لړکوي خو په دغه دوران کې ایوان راځي او هغه امبر او لاغي ورکوټي روډ د مړې نسی او برې په هوا کې راځوړندای دوه مشهور لپاره شاته نه یو جنې په دې باندې تبرګي باندې حمله وکي او په غلطۍ سره امبر او لاغه رو لاندې کوکی ولړ شي خو پولیس والا برنه ریټر لړلکې چې له ایوان جسم وسوځي د جنې د سخاري هم نو خډیر په مشکل سره د الته کې لیټر را پیدا کوي
خو دې نه پیل چې دا جنې هغه لیټر راوالي او د ایوان جسم وسوځي هغه بلا راشي او دا جنې هم شاته د مړی نه ونیسي او دا هم بوس د امبر دا سر د جسم نه را جدا کی خو دا ماشوم مخیاتو کې هغه لیټر اخلي او دلته کې اور لګوي او د ایوان جسم ته اور ولګي او بیا دغه شانتي وشي د ایوان جسم وسوځيږي او دې دوانه دلته نه بچي او ژوندۍ پاتې شي دې دوانه خو بچي او بل سبا منګل د ریاضت پولیس وګورو چې راغلي وي او به دې ټول خپل پیکینګ کوي او دغه کو نه ځان وباسي او تختی هغه میوزیک یې بیا شروع شي مطلب دا دی چې اوسم خطر شته یا خدا ایوان دی او یا لاغي بوای فرند اوسم ژوندۍ دی او غواړي چې د خلکو نه خپل بدل واخلي مخکې بس کېږي موږ ته به دغه فلم کې ونه ښیي